د ستړي ژوند بدر ته څه ووایم ایلار ویا هیڅ پوښتنه الحمدلله نن یو بل مساک فامیله پورې راغلي یو غزني ولایت قره باغ ولسوالۍ نسو خیلو کلي ته همسایه کور دی همسایه دي وو نو لوی بچیان دې نشته بچیان مې یا داسې غټ نشته چې کار وکړي واړه دي دغه بارانونه سیلابونه ډېر وسولو دا پیره چپه سوله خو د خدای فضل باندې وسو هغه خونې ته ولاړو هغه مخامخ در معلومېږي ګرانو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند ویاست الحمدلله نن یو بل مساک فامیله پورې راغلي یو غزني ولایت قره باغ ولسوالۍ نسو خیلو کلي ته نو حاجي صاحب سره خپله خبرې وکړو یو کوچنی ویډیو کلیپ به جوړ کړو تاسو سره به شریک کړو حاجي صاحب محترمه څنګه یې شکر تاسو ته درود ښه جوړې سلامت کورو کې خیرت ده ته ښه انشاءالله شپې ورځې بخیر بچیان دې ښه دي ښه خو یې بیدار خیر اوسې نوم دې چی ده مې عمر خان ښه نسو خیلو کې کور و کور دې خپل ده یا ښه د بل چا و د بل چا ده خو موږ ته راکړی دی دلته پسې اوسئ ته دغه یو بیرانه کور کې پراته وي هغه خپلې شپې د سبا کوئ وروره همسایه کور دی همسایه دي وو ښه نو لوی بچیان دې نشته بچیان مې یا داسې غټ نشته چې کار وکړي واړه دي مسیر دغه ده یا ته د بل مسیر ده ښه تر غرمې پر مکتب ته دي بعد د غرمې نه هلته شاګردان کړي دي هغه شاګردي ته دواړه ورځي درې سره ښه ته چې کار کوې ما زه خو زمانې یو کوچنی غرفه و دوکان و په هغه چې مې دا مرغان خرڅولو او اوس چې دا اوس که چیرې روزانه را پیدا شي اکثر وخت داسې اسوده لږ په وس کې مې هغه کوم کله پرې پروت داسې پروت مې پښې مې ډېرې خوښ دي مریض یم و دغه یو کور لرو دغه چې پراته نه اوبه شته راته نه نور داسې هغه شته خو الله پاک یو مهربانه ده بس هغه روزه مې روزه یې پراته یې نو د سیلابو کې هم تاوان ورته رسېدلی لکه باران سیلابو کې خو نو بس هغه دې خوا کوټې را باندې راړنګې شوې خو د خدای فضل لا بچیان هم چې بچ شولو تاسو هلته اوسېدئ و ښه موږ مخته هلته اوسېدلو بیا هغه راړنګې شوې اتم بیا دغه خونه سره ګل کړله په دې چې بس بم شو پیلم ښه و یې خوا ته هغه نورې خونې دي پرې اوس هم نه سو ورننوتی له ډاره هغه هم راړنګېږي اتې نو دا یوه کوټه کې بس ژوند سره لس نفره د یوه کوټه کې ژوند سره کوو اوبو سره ډېر مشکلات لرو له کلي یې خوا ته بندې د هغوی له لرې راوړو بعض وخت دغه برمې چالان شي د هغوی راوړو ډېر سخته ده دوستانو د حاجي صاحب محترم ډېر زیات مشکلات دي او د عمر خان کاکا د خدمت خیره بنسټ له لارې باحساسه ورونو کومک کړی د 1000 افغانۍ تر تا پورې رسوو دعاګانې به کوې ښه بس الله دې هغو ته هم خیرونه ورکړي پروردګار دې تاسو ته هم ثوابونه در رسوي کور او باد چې تاسو ته غواړئ یوه مرسته یو کومک تاسو سره وکړئ کور او باد شمار یې کړئ کور او باد 10 افغانۍ ما سره یو مرسته کومک وسو سر چا ورکړی دی د هغو خلکو هم کور او باد او د دغو خلکو چې وطن دپاره یا د یو مظلوم دپاره خدمت کوي یو ته دې خدای ثوابونه او اجرونه ور ورسوي دوستانو تاسو هم هیله ده چې په خپل هېواد کې د بېوزله کونډو یتیمانو او مستحقو سره کومک وکړئ تر څو الله تعالی دنیا او آخرت را ښایسته کړي نو انشاءالله بیا تر بلې خپرونې انشاءالله به آینده کې به هم بیا ته ما سره نیسو خدای تعالی د عمر خان کاکا کور در معلومیږي چې په سیلابو کې را نړېدلی ده او د الله فضل په دوی سوی ده چې بچ شوي دي عمر خان کاکا دغه کور کې اوسېدی و په دې خونه کې اوسېدلو دغه یو کوشکن و هغه چې دغه بارانونه سیلابونه ډېر وسولو دا پیره چپه سوله خو د خدای فضل باندې وسو هغه خونې ته ولاړو هغه مخامخ در معلومېږي هغه د بام له خوا پیره کېناستله بیا هغه یې خوا ته خونې ته ځینو وتلو پیلن اوس په هغې کې ژوند کوو نو که خدای چېرې وس راکړو یا توفیق راکړو دغه بند جوړې کړو بېرته نه الله خو مهربان ده شکر د ستاسې بچي ژوند د زندګي په ځای د سورای ته وګورئ داسې بیرانه سره ولاړ ده دا ټول سیلابو را دغسې کړو او دغه مځکې مې را ړنګې کړې هغه فان هغه خونې مې ړنګې سوې خو دا تاسې داسې معلومېږي ستړي ژوند به درته څه ووایم
ایلار ویا هیڅ پوښتنه مکړه بس دی خوایم خو خیم کلا یارنو تا ته اوس زه څه ووایم تنرکه نه لرو مقصد هماغه نه لرو موږ په وس کې نشته بیا نو په کراچۍ کې واشو بیا له بلې خوا راوړو بس دی نور بس نور زه څه نه وایم بس ژوند تیری الله خو مهربان دی انشاءالله تاسو غږ تر دوستانو او ملګرو رسوو